د رمضان میاشت ډیره د برکت میاشت ده. دې ته شهر نزول القرآن وی. هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله قرآن شریف نازل کړی. قرآن شریف 3 ځله نازل شوی دی. یو ځل د الله د مبارک ذات نه لوح محفوظ ته. لوح محفوظ په 9 اسمان کې یو کوټه ده، یو محافظ خانه ده. لکه دلته کې چې زمونږ په 400 کې تحصیل په ضلع کې، بیا په پېښور په صوبه کې یو محافظ خانه، یو د دې ټول خلکو د دې ځمکو دا ټول ریکارډ هغې کې پروت دی. دا یو محافظ خانه ده په 9 اسمان کې. په هغې لوح محفوظ کې قرآن شریف لیکلی پروت دی. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لومبې د الله د مبارک ذات نه دقه ځای ته قرآن شریف نازل شو. علما وی دا د رمضان میاشت وه، اگر چې هغه زمانه کې دا هغه زمانه وه چې لا دلته پته نه لګېده چې میاشت کومه ده، خو د الله په علم کې دا د رمضان میاشت وه. بیا د لوح محفوظ نه د دغه قرآن شریف نقل، یعنی دویم قرآن شریف د لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي، هغې ته الله نازل کړ. دام د رمضان په میاشت کې. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د میاشت د رمضان کې قرآن شریف نازل شوی. بیا 3 نمبر دا 2 ځله چې قرآن نازل دی دا غون مجموعه ته وه. او بیا 3 ځل د حضور پاک زړه مبارک ته نازل شوی دی. الله قرآن شریف کې فرمایي تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. دا بیا لږ لږ د موقع په مناسبت نازل دی. یو مسله به پیښه شوه نو جبریل علیه السلام براغی د الله نه به قرآن راوړه، نو حضور پاک ته به یې واوره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یادم شو، او صحابه به کتابت ته وحی چې به چاکو کاتبین د وحی هغه به یې راوغوښتل، هغې به ولیک. دا په اختلاف په دې موده کې شته، خو 30 کاله 30 ورځې او په 2 میاشتو کې دا قرآن شریف پوره شوی دی. 3 نزول شوی دی. دا 3 واړه نزول د رمضان کې شوی دی. لکه ما د آیت وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت چې ده دا هغه میاشت چې قرآن شریف پکې نازل دی. بلکې چې څومره آسماني کتابونه دي، تورات او زبور او انجیل او چې کومې صحیفې دي، دا ټولې په رمضان کې نازلې دي. رونو د دې نه اندازه ولګوئ چې د رمضان میاشت کې ټول آسماني کتابونه د الله نه نازل دي، او بیا قرآن شریف پکې الله نازل کړی دی. نو د دې نه پته ولګېده چې دا مقدسه میاشت ده. الله فرمایي بل ځای کې انا انزلناه فی لیلة مبارکة. په هغه شپه ما قرآن نازل کړی دی چې هغه د برکت شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر. بل ځای ورته الله د قدر شپه ویلې ده، لیلة القدر چې ورته موږ وایو، چې په هغې کې د 1 شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه دروند دی او برکتي دی. څومره قیمتي میاشت ده د رمضان. د دې وجې نه د رمضان د میاشتې په خصوصیاتو کې یو خاصیت رونو دا دی چې تلاوت د قرآن شریف به پکې کوئ. شهر نزول القرآن، شهر القرآن. دې کې به د قرآن شریف چې څونه دنه کېږي نو تلاوت کوئ. حضور پاک به په رمضان کې تلاوت ډېر زیات کو. عائشہ صدیقه فرمایي وی خصوصاً چې اخیری لس به داخل شو نو شد میدنه، نو حضور پاک به لنګ کلک کا. د لنګ کلکوالی دا چې ځان به تکړه. او نور ځای کې رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو د شپې خوب هم کوئ، عبادت هم کوئ. او عائشہ فرمایي احیا لیله، بیا به د رمضان ټوله شپه جمدی کړه.
بعض علما وی چې د شپې به خوب نه کو عبادت، او بعض وی نه اکثر له حکم د کل دی، لږ به خوب کو باقی به ټوله شپه عبادت کو د الله پاک. ځکه چې د رمضان میاشت قیمتي میاشت ده رونو، چې په رمضان کې یو ختم تاسو وکړو نو دومره ثواب هم وشو لکه د رمضان نه بغیر هم چې اویا ختمونه د قرآن شریف کړي وي. نو یا تاسو پوره کولی شئ چې د میاشتې یو هم تاسو کوئ نو 11 میاشتې شوي بغیر د رمضان نه 11 ختمونه شو. ښځه د میاشتې تاسو 2 ختمونه وکئ نو په 11 میاشتو کې 2 ختمونه شو. ښځه تاسو په میاشت کې 3 ختمونه وکئ په 10 ورځې کې نه شي کولی نو 33 ختمونه شو. ښه 4 وکئ زه په میاشت کې 4 ختمه څوک هم نشي کولی چې په هفته کې ختم کوي، کم خلک به یې کوي نو 4 شو په 11 میاشتو کې، او دا څونه دي اویا. نو څومره مسلمانان چې یې که زما دا مقتدیان تاسو حاضر ناست یې او که کم مسلمانان زما اواز اوري ټولو ته دا درخواست دی چې په رمضان کې یو ختم خو به خامخا کوئ، خو که د دې نه زیاته مې نو تاسو کولی شئ. نو ګوره 13 ورځې د سپاره د ورځې ډېره په اسانه ویله کېږي، په 15 منټه کې په 20 منټه کې چې ډېر رو وایې نو نیمه ګنټه کې سپاره ویلې کېږي. نو سپاره ویل چې الله پې خوشحالیږي او دله په او یو سپارو بدلیږي نو څومره لوی ثواب دی پکې. نو یو به دا کوئ که خیر انشاءالله چې تلاوت د قرآن شریف په کوئ. دویم ختم وکئ په تراوو کې. ډېر خلک په تراوو کې ختم نه کوي. پخوا به خلکو ختمونه کول، حافظان بنو، قاریان بنو، په نمبر به دا قاریان خلکو نیول. اوس چې خدای حافظان او قاریان زیات کړل نو خلک ختم ته نو دري. او څه به وایي درته چې ته ورته ختم کو، یاره څوک نو درېږي، تا لکه د چا دړه نه څه خبره، ته په خپله نو درېږې نو خلک یادوي چې څوک نو درېږي په ناسته کوه، هېڅ خبره نشته. او که تا ته تکلیفي رکاوټ مه جوړېږه، ښه صفه ووایه وی وروره ختم وکړې، ختم کو. زه تکلیف دی ما ته زه نشم ودرېدی، یو شپه به راسره زه ودرېږم، یو 2 شپې به راسره ودرېږم، خو دا مهرباني وکړئ رکاوټ به بالکل نه جوړېږي. ختم وکړئ د قرآن شریف ښکلې ختم وکړئ، زر مه کوئ. ټیک د بعضې قاریان صاحبانې په 3 شپو کې هم کوي، تکړه قاریان وي ښکلې وایي، خو یاره بیا هم تیزي، څوک یې په 6 کې کوي، څوک یې په 10 کې کوي، په حرمینو شریفینو کې په غونډه میاشت کې کوي. ډېر ښایسته ښکلې تلاوت هغه دی. رسول الله مبارک فرمایي چې ته د قرآن شریف تلاوت وکړې وجاړې ورسره. تلاوت هغه خوند کوي چې د اصولو د قاعدې مطابق شي. یو ختم د 100 ختمونه بهتر دی، هغه 100 چې ته پکې حرفونه خورې او منډې پکې وي څوک پې پوهېږي نه. نو ښه مزېدار ښکلی ختم په یو کم 10 شپو کې ډېر بهتر دی. کنی خیر دی په 10 کې هم کولی شي، خو زما دا نه ده خوښه، زه ورو زما خوښ وي چې ورو خلک هم تنګ نه شي، د ورځې یو سپاره ویلې کېږي، ښه په اطمینان وویلی شي. او 2 قاریاني یا 3 دی ودرېږي خیر دی، څوک دی یو تلاوت کوي، څوک دی بیا مخکې کوي، څه رکعتونه دی یو کوي، څه دی بل کوي، څه دی بل کوي، نو ثواب هم د ټولو کېږي او د شپې عبادت کې ثواب هم ډېر زیات دی. نو یو به د تراوو ختم کوئ، او دویم تراوی په جماعت کې کوئ او ورو کوئ، دا ډز نه ګورئ. دا قسم په خدای ګناه ده، قسم مې راته په دې منبر وخوا، دغه تراوی ګناه ده، د هغې نه هغه نه تراوی ښه دي. دا په منډه کوي، ډز یې جوړ کړی، نه په رکوع سوپېږي نه په سجده ته خدای ته ولاړ. یو جج ته چې ولاړې څونه په ادب ولاړې، یو افسر ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ. 10 ځله خو ځان ته په شیشه کې ګورې چې کالر مې کوږ نه، 10 ځله په شیشه کې ګورې چې واسکټ مې چېرته کوږ نه، 10 ځله ځان ته په شیشه کې ګورې چې ټوپۍ مې برابر ده او ګیره مې څنګه ده، او ګیره کې 10 ځله ګمز وی، ولې جج صاحب ته ودرېږم، افسر صاحب ته ودرېږم، او الله ذات ته ودرېږي، د خدای بنده ښکلې جامې اچوه چې الله ته ودرېږي، او په قلار لمونځ کوه. او کم ملا چې دا زر تراویح کوي چې ورپسې تراویح ونه کوي، د علماو ته هم زویم چې د خدای خاطر وکړئ، خپل لمونځ هم مه خرابوئ او د قوم لمونځ هم مه خرابوئ. قومه خو ضروري شی دی، د قلوقو نه پاڅېدل دا خو واجبه ده، او بعضې علما ورته فرض وایي. د 2 سجدو منځ کې ناسته
چې جلسه ورته وایي چې املا مکمل نیغه کې دا خو واجبه ده او بعضې علما ورته فرض وایي نه قومه شته نه جلسه شته بس سمع الله لمن حمده الله اکبر دا کوم کتاب کې دا خو قسم په خدای که دا مونږ رسول الله مبارک کړی یا صحابه کړی یا زمونږ ائمو یا سلفو کړی سجدې نه پاسې الله اکبر الله اکبر دا کوم کتاب کې دي صاحب دا تاسو څنګه تلاوتونه کوئ الحمدلله رب العالمین الله اکبر ته خو مونځ پورې ټوقې کې خدای پورې ټوقې کې د خدای قرآن پورې ټوقې کې ظالمه علماو ته م زه وایم چې د خلکو دپاره چې ما پسې خلک ډېر شي تا پسې ری ډوډۍ رونه درېږي د رسول الله مبارک چې کوم مونځ دی هغسې وکوه د صحابو چې مونځ دی کوه او تاسو په خپله د دې علماو اصلاح وکړئ تاسو چې کم زر زر کوي وروره خدای ته وګوره سم کوه او کنی بل جومات ته دی بل ته دی په خپله به ټیک شي او خو مونږ کې چل دا دی که نه مونږ وایو یاره پلانکې ملا مړه سم ډزېږي لکه کلاشنکوف په شان ډزېږي هلکه دا چېرته چا خادره چېرته دا مولا ډزی څه دا پلانکې چې دی که نه مړه سم یې چرچل دی هسې ډزار ته وباسي خدای ته وباسي د دې ځای نه به ځي هغه پنځم کندي جومات ته ولې زر کوي نو په لاره یې څونه ټایم ولګېد واپس ته په لاره څونه ټایم ولګېد نو دا خدای له ورکه که نه خلک منځ پورې ټوقې کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم چې څوک منځ پورې ټوقې ټقالې کوي د ایمان نه خلاص دی د منځ استهزا منځ پورې خندا کول قسم په خدای دا د ایمان نه خلاص دی دا خو منځ دی الله ته ودرېږي الله راضي کې په ښکلې طریقه منځ وکړه اوس به درته حدیث ووایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم منځ چا ناقص وکړو بیکار او کمزور یې وکړو نو فرشتې دا منځ الله له خېجئ إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله ويدي مستدما جت نشته په دې مخې ولا واپس ورغورځو نو ځان داسې وکړه او الله دې خفه که چرچل مولا راکټ مولا هلکه دا راکټ مولا پکې کم ځای کې دی او دا چرچل مولا پکې کم ځای کې دی او سلام وکړه السلام علیکم سلام الله اکبر الحمدلله دا ته ټوکې کې دا مونځ دی سمع الله لمن حمده الله اکبر الله اکبر الله اکبر خو خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده په ښکلې طریقه که تاسو دا چل وکړو چې امام صاحب ته م ووایي چې مولوي صاحب خدای ته وګوره مونځ ښکلې وکړه مونږ تا پسې شاته ولاړو مزېدار بیا بیا ښکلې کوي خشته بیا کوي مزېدار به کوي او امامانو ته هم زما درخواست چې د خدای خاطر وکړي مونځونه مه خرابوئ ختمونه پکې وکړئ شکر دی اوس خو قاریان او حافظان ډېر زیات دي نو یو به په تراو کې ختم کوئ که خیر انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې د رمضان میاشت راشي نو آواز کوي یو فرشته یا طالب الخیر اقبل اے نیکی والا نیکو والا را متوجه شه یا طالب الخیر اقبل اے نیکو چې څوک د نیکو طلب کوي شابه را متوجه شه یا طالب الخیر اے طالب الشر اقصر اے گناہ والا بس دا گناہ دی بند دا گناہ دی بند وللہ عتقا اللہ اکبر اللہ پدیش پباندے مخلوق دا اورنا آزادی او الله لكل منكم دعوة مستجابة او ستاسو دا هر یو دعا خدای پاک قبلی او دا هر شپه الله دا آواز کوي دونه قیمتي شپه شو موږ به څه چل کوو موږ به تراویح ونه کوو هلته کې یاره ماښام هم لږ شی والي پیکوړې دي نو کباب دي نو شربتونه دي نو اچارونه دي نو روجي دي نو ډوډۍ دي نو چې دومره مال سړی وخېجئ نو هغه نه وروره مونځ نه کېږي بیا همون نه شي کولی مونځ خو هله کېږي چې لږه ګزاره وکړي ورسره کجورې پکې وخوري او د خدای شان دی بس رښتیا چې درته ووایم نو د هر چا د ماښامي تړم کېږي نو هر شی خوري هر بلا راکاږي نو یو خدای چې ماښام خوراک وکړي بیا مونځ تړنه کېږي او دویم چې تراویح دې وکړئ بس زر پرېوځي او پېشمني پښتانه وایي د روژې هر ماښام اختر دی
او زری زری د پېشمني د لاسه شو نو پېشمني بیا نه پاسي یاره ښځو ته سلام دی الحمدلله تاسو هسې د ښځو بد وایې دا ښځې غریبانان هم ستاسو په شان ترامې کوي او بیا څه وخت پاسي تا بړقۍ پاسه پېشمنۍ تیار دی او ته بس وکړه پاسه نیک بخته ته پېشمنۍ هغه سامان یخ شو پاسو کنه نو ته به کې پاسو کنه باندې ټول وخت تیر کې هغه غریبه لاس کې پیړۍ پراټې دله پخی بیا را منډه کي تا پاسئ بیا منډه کي ولې هغه خوب نه ورځي او باید زنانه پکې ماشومان بیل قلاره هلته واړه ورته پینګه پینګه کوي واړه ورته ځان له پینګه پینګه کوي او بیا راځي دله اوړب ځان له ډوډۍ دله بیله پخی ترکاري دله بیله پخی چای دله بیله پخی او ته په هغې کې لا نخرې کې پراټه یخه شوه نو پختي پاسه کنه او بیا به ورته وایي وایي دا ترکاري یخه شوه مالګه زیاته شوه مالګه کمه شوه نه خورم نخرې به بیلې شروع کړي نو بوتله کدو په وخت پاسه ښځه پاسه وه په رمضان کې د شپې بیبي سره مدد وکړه لږ امداد ورسره وکړه وختي پاسه 2 رکاته 4 رکاته 3 رکاته تهجد خو کم از کم وکړه که نه دا رمضان خو د عبادت میاشت ده نو وختي پاسه ډېر خلک په ناره روجې نیسي هلکه بس په ناره ما نه رانیولې ولې اوبه مې وڅښلې که نه یو ګوټ اوبه وڅکي ناروا دي سنت خلاف دی سنتو خلاف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پېشمني ته څه شی ویلی دی هلمو الی الغداء المبارک الله اکبر صحابو ته به آواز وکړه راشه برکتي خوراک له راشه پېشمنۍ کول دا برکتي خوراک دی دا سنت دی دې کې برکت دی ان فی السحور برکه رسول الله مبارک فرمایي پېشمنۍ کې برکت دی ثواب دی کېږي نو چې کوم شی د پیغمبر سنت دی او پیغمبر ورته برکت ویلی دی د وجود د فایدې شی دی نو ته هغې کې ولې غلی غلی کېږي زمونږ شکر دی الحمدلله پښتانه بیا په روژه کې تکړه دي که مونځ نه کوي هر څنګه چې وي خو خپل پښتو غیرت پکې دی دې روژې نیسي الحمدلله بیا پنجابیان په هغې کې نه دي شوي هغې وي پټان جانې روزه جانې پښتون پیشه او روژه پیشه هغه یو پنجابي و نو روژه به یې نه نیول او روژه ماتي ته به یې پرلت ته مخکې نه راتاو کړی چې بانګ وایي چې زه روژه ماته کړم چا وایي خدای دې بې خوباسه روژې نه نیسې او روژه ماتي ته دې مخکې پرلت مات کړي وایي څه کافر درته ښکارم چې ماتوم به یې نسي یقین وکړئ په دې سن کې نه دي په دې سن کې ما ته پوره پته ده چې هلته د روژې په میاشت کې دا د څاروو میلې چې لګې نو هغې کې باقاعده دا چولې خرڅېږي او دنیا خوري شربتون او پیکوڼې او کباب اړو پروا نشته بلکې زه یو ځل تللی یم سراب احمد حاجي صاحب د خدای پاک وبخي هغه سره تللی یم د هغوی ځمکه وه هغه میرپور نه شاته هغوی په روژه کې باقاعده ودونه کوي د روژې په میاشت کې ودونه کوي راځي خلک ډوډۍ خوري او پروا هم نه ساتي چې دا د رمضان روژه ده هوټل یې ښه مکمل کوله وي یو دا په دې هوټلو کې هلته دا ډنګه ډونګ او دا ګانې مانې ډېرې وي دا ډیګونه یې لګولي پخوا به ریډوانو اوس یې ډیګونه لګولي هلته نو د روژې د هغوی مضبوط عبادت څه دی قوالي غږوي هر هوټل کې لګیا ده قوالي غږېږي بس دا د هغوی یو برکت دی دا قوالي ډنګار ورسره خېږي او د حضور پاک نعتونه ورسره وایي ګناه کوي د پیغمبر نعت او د خدای حمد او هغې سره ډنګار کول هغې سره باجې وان او هغې سره تروړی غږول دې کې دا په کوم شریعت کې دي ګناه ده او شکر دی زمونږ خلک روجې نیسي د 2 څیزونو په روجو کې ځان ساتئ یو به دروغ نه وایې یو به په روجه کې غیبت نه کوئ الکذب والغیبت یفتران الصوم حضور پاک فرمایي چې دروغ دی او غیبت دی او که روجه دله دوړه کړه نو وی د روژه ماتی نه خو د روژې چې کم ثواب او کم برکتونو علال ختم شو حضور پاک فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان روژه ونیوله خو چې دی مسلمان وي یعنی منافق نه واحتسابا د الله د رضا دپاره د الله رضا څه هېڅوک خبر نه کړي چاته زه نه ښیي چې زه روژهدار یم غفر له ما تقدم من ذنبه څومره ګناهونه چې کړي دی به ورته ټول الله معاف کړي من قام رمضان ایمانا واحتسابا د بخاري حدیث دی کتاب الایمان
چې کم انسان د شپې تراویح وکړي تهجد یې وکړل وره مسلمانانو چې منافق نه موږ منافقین نه یو موږ د الله سوچه مسلمانان یو الحمدلله او چې ریا نه کوي د الله دپاره یې کوي غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه یې معاف شو من قام لیلة القدر حضور پاک فرمایي چې د لیلة القدر د شپې عبادت یې وکړه ایمانا دی منافق نه دی احتسابا د الله د رضا دپاره یې کوي غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه معاف شو نو عبادت به د شپې کوئ که خیر انشاءالله للصائم فرحتان حضور پاک فرمایي د روژهدار دوه خوشحالۍ دي فرحة عند فطره چې کله دی روژه ماتی دغه خوشحالي وي هلکه واقعي سړی خوشحالي که نه خوشحال او یو فرحة عند لقاء ربه چې کله الله سره ملاقات کوي نو خوشحاله وي نو زه کله ویمه ویم دې وخت کې خو مونږ خوشحاله یو دا یو خوشحالي خو الله راکړه نو چې دا یو یې راکړه که خیر دا دویمه به م راکوي انشاءالله حضور پاک فرمایي رسول الله مبارک وی هر نیکی چې څوک کوي نو دله لس چنده ورکوم الی 700 ضعف تر 900 چندو پورې الا الصوم دا روژه لی زما ده وانا اجزی به د دې بدل به زه ورکوم د نورو بدل کیدی شي چې الله د فرشتو په ذریعه ورکي د دې به زه ورکوم په یو خاصه طریقه به د دې بدل ورکوم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك واه 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 د دې روژهدار د خولې نه یو بوی راځي دا د غاښونو بوی نه دا چې معده تشی نو یو سام راوځه چتېږي معده کې خوراک نه یو سام په دې خوله باندې راځي دغه سام د خدای په نزد د مشکو نه زیاته خوشبویه ده نو علماء دوه معنی کوي وی دې وخت کې چې ستا د خولې نه کوم دا سام روان دی الله خوشحاله دی مشکو خوشبو پې لګېږي او د قیامت پر ورځ به د خولې نه د مشکو په شان خوشبو دی یو کار به کوی زما وروڼو یو کار بل ادا چې په رمضان کې به ایثار کوی څنګه ایثار ستاسو په ګاونډ کې چې کوم غریبانان دي کونډې ښځې دي یتیمانان دي دیاړي مار دي غریبانان دي هغوی سره به مدد کوی که خیر انشاءالله ډېره ګراني ده وروڼو قسم په خدای ډېره ګراني ده زه یم شکر دی روزي رسان الله دی یعنی په عقل ګرانه خو چې سترګې دې غړېږي نو وړه ګران شو چې سترګې دې غړېږي نو غوړي ګران شو چې سترګې دې غړېږي بجلي ګرانه شوه چې سترګې دې غړېږي ګیس ګران شو چې سترګې دې غړېږي ګوړه او چیني سخت کال ورشه وګورئ ګوړه په کم حد کې روانه ده او چلېږي د غوړو نه بغیر خو ګزاره نه کېږي نه د غوړو نه بغیر ګزاره کېږي نه د سبزو نه بغیر ګزاره کېږي ورشه زمیندار هم غرق دی هلکه دا خو ټماټر سبزي سخت کال ګرانه لاړ تپوس ترې کړی چې ډي پي پسو ده تپوس ترې کړی یوریا پسو ده تپوس ترې کړی نایټریټ پسو ده تپوس ترې کړی چې د ځمکې اجاره څومره ده تپوس ترې کړی دی چې کوم دارو درمل پې چې هغه د څو دي هم برباد دی غریب ډېرو خلکو اجارې پرېښودی چې نه پوره کېږي دومره دارو شو خورې شوې ډیران به غریبانان وروړه پخوا ورشه نه یو ټرالی ډیران په څو کوي ما په خپله زمینداري کړې ما ته پته ده خرچه څومره راځي دا خو ټیک ده چې دلته فصل ګران شو ټماټر ګران خرڅېږي لګښت پې څونه دی خرچې پې څومره دی زور ټول لاړ غریب له برباد دی غریب زما وروڼو تاسو په دې مال کې ستا د ګاونډي حق د خدای ته وګورئ ستاسو په دې مال کې ستا د غریب مسکین یتیم حق دی ولا ورکې دې میاشت کې زکات څوک پس برګه کې وباسي څوک شو قدر کې زکات اصل برګې شو قدر سره تعلق نشته د کال پوره کېدو سره دی لیکن بیا هم که ورکوې په دې روژه کې ورکې ډېر لوی ثواب دی پکې نفل په فرضو بدلیږي او فرض په اویا چنده بدلیږي ډېر لوی اجر دی پکې او ایثار وکړې قرباني وکړې چې په خپله 2 پلیټه پکوړې پخې کړې دا پلیټ دې ګاونډ له ورکه روژې چې پخې یو کاسه یو 2 لپې زیاتې پخې کا دې غریبانانو له ورکه په خدای صحابو کې دا کارو په خپله به یې نه خوړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه زما وروڼو
زه خو ګرځم که نه په دې دنیا ګرځم په دې ملک کې هم ګرځم کله میړه دړو کې دړ څنګه میړه دړو کې یقین په خدای وکړه په جومات کې ناست یم جومات کې دروغ نه ویم یقین په خدای وکړه د جمعې ورځ ده چې داسې مسلمانان اینم چې په ډیرانونو ګرځي او د ډیرانونو نه دا د کباړ څیزونه راغونډوي او د ډیرانونو نه د اخبار دا پاڼې راغونډوي او دا په بوجۍ کې اچوي دا خرڅوي دی به غریب څونه پیسې ګټي بوډاګان ماشومان په خدای قسم مې راته بیا وخوړ دا زه په خپلو سترګو وینم یا الله دا خو ډېر بې وسه دی خدای دا خو ډېر بې کسه دی ډیران باندې خو چې موږ پوزه پټه کړو ډیران نه خو موږ نفرت کوو کرکتې راځي بیماري لګي او دې غریب په دې ډیران کې لګیا دی او د دې ډیران نه دا سیزونه ګوري او دا راوچتوي او بوجۍ ورسره د په هغې کې اچوي کاغذونه راوچتوي او دا خرڅوي دا سړی دا بوډا دا ماشوم الله د ده په ګاونډ کې مالدار نشته تا نه به خدای تپوس کوي د دې ګاونډي الله به درنه تپوس کوي هر چاته په خپل ګاونډ کې غریبانان معلوم دي او تروړ والا والے یو ټیمګي د غوړو والا والے زکاتونه اندر باندې کېږي که زکات نی صدقه خیراتو کې والے او تاسو ګوره چې خدای د هغې بدل درکوي که نه درکوي قسم په خدای بیا راته قسم خو په دنیا کې به خدای درکوي او په آخرت کې به خدای درکوي دا خو د پیغمبر وینا ده او د قرآن شریف وینا ده دیاړې مار غریب په روژه کې دیاړې کولی شي او چې اوکې څونه به کوي 600 روپۍ مزدور او ګیلکار دی 1200 یو مریض ورته پېښ شو په کوم طرف به ځي دیاړی کوم دی مهرباني وکړئ حضور پاک له یو ځل میلمه راغی داسې وخت و چې رسول الله مبارک سره هېڅ هم نه و وی دا میلمه به څوک بوځي چې بېګاله میلمه کې حضرت ابو طلحه رضی الله عنه وی زه به بوځم کور ته بوته او بیبي ته وی ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور پاک میلمه دی واه واه او ما راوستی څه شته څه دې مه پټه وګورئ بیبي ورته وایي چې ما خو نن خو هېڅ هم نشته د ماشومانو خوراک دی بس قوت صبیان د ماشومانو یې لکه زمونږ هم څه نشته وایي دا چل وکړه چې ماشومان وغولوه وده که او خوراک راوړه نو چې میلمه سره خوراک ته نه کوې نو میلمه وایي دا ولې ما باندې خوري په خپله نه خوري نو ما ورته به ورسره کینو نو ته به د ډیوه اړی راړی نو مړه به یې کې زموږ ډیوه دې مړه کړه نو موږ به هسې لاس وړو او میلمه به موړ کړو نو بچي څومره خواږي هغه بچي یې وغولول او اوده کړل اوږې اوده کړل په لوبو یې مشغول کړل اوږې اوده کړل میلمه ته وایي راځه دا هغه زمانه وه چې د مخ او د لاسو ستر نو خلک به یو بل کره کور ته دننه تلل ډیوه یې بله کړه خوراک یې راوړه ناګانه وایي دا ډیوه خو روشه وایي چوپ پوکې یې ورکړه مړه یې کړه وایي ډیوه دې مړه کړه مړه شوه ورېږه ټیک کوم به دی ډیوه نه ټیک کېږي ماشدي به هسې لاس وړو میلمه ډوډۍ موړ شو میلمه پیش شو سار چې میلمه راغی رسول الله مبارک ته الوی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه په خپله اوږي دي بل مړی یو بیبي راله حضور پاک له څادر راوړه او ګلکاري کړې وه ښکلې شي خلک په او بیا چې پیغمبر مبارک له وړي نو ښه شي وړي ګلکاري وله په دې غاړو کې کړې وه زونډي ورته کړي وه ډېره خواري ورسره کړې وه او دا بیبي په خپله راله وي د الله رسوله دا څادر ما په خپل لاس سره دا زونډي کړي دي او دا غاړې مې ورته کړي دي او خشته کړې مې دي چې تا ته یې په سر کړم نو حضور پاک بل څادر شلېدلی و ټوکړې ورته لګېدلې وې د پرتوک په ځای به یې لنګ و هغه لنګ نو زر رسول الله مبارک کور ته لاړ او هغه څادر یې واچه هغې نه یې لنګ و ډېر خشته و ډېر ښکلې ورسره ښکارېده یو صحابي راغی وایي د الله رسوله ډېر ښکلې څادر دی ما له به یې رانه کې پیغمبر محتاجه
وی چې خوند یې ورسره کو دی دې ماله بیا رانه کې زر حضور پاک کور ته لاړ هغه خپل ټوکړو والا شلېدلې واچو او دی راونغښته وه صحابي له یې ورکړ صحابه و هغه ته به یې ښه دې ونه کړل ما احسنت تا ته پته ده چې پیغمبر مبارک ورته محتاج و تا ته پته ده چې هغه سره ښکلې ښکارېده او ورته څومره خوشحاله شو او تا ته یې وغوښته دا هم درته پته ده چې د هغه نه شی وغواړې انکار نه کوي زر یې دله کور ته ننوته واپس یې دله درکړه هغه صحابي وی ما ته دې له نه دی غوښتی چې دا به زه استعمالوم ما دې له وغوښته چې د پیغمبر د مبارک وجود سره ولګېد چې دا زما کفن شي دا به مې کفن شي نو وی اومقه څادر د هغه صحابي کفن شو دا د پیغمبر خپل د حضرت ابوبکر صدیق چې تبوک غزا وه مشهور حدیث دی رسول الله مبارک چنده غوښته حضرت عمر وی ما سره مال ډېر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دغه زمانه کې مال کم و دوستانو ته د یو بل پته لګېږي وی لاړم اوټ نیم مال مې راوړو کې مې ښود ما وی انشاءالله چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم ابوبکر لږ غوندې شی راوړه کې حضور پاک هوښیار عمره څومره مال دی راوړه د الله رسوله غوټ نیم مې راوړه نیم مې ښځې او بچو ته پرېښه ابوبکر څومره دی راوړه د الله رسوله کور چې مې څه موندل ټول مې راوړل ښځې بچو ته دې څه پرېښودل ترکت لهم الله ورسوله چې خدای او رسول شته نو پاتې څه دي همې ورته پرېښودل دې ته قرباني وایي جنگ یرموک کې یو صحابي دی حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنہ حضرت عکرمه او سیب هغه پروت دی زخمی او د تره زوی یې وی ما ته فریاد وکړه چې اوبه راوړه اسیرونو خدای دې په موږ د ځنکدن تنده نه راوړه خو ځنکدن ډېر سخت ډېر سخت ما په منډه لاړه اوبه مې راواخیستې چې مې وله راوړی هغه سره خوا کې یو بل صحابي و حضرت سهیل رضی الله عنه هغه اوبو ته داسې په ډېر فریاد وکتل ما ته عکرمه وی د تره زوی هغه له یوس خبرې نه شوې کول اشارې راکړې ما عکرمه سهیل له یوړ رضی الله عنه سهیل سره خوا کې یو بل صحابي و حضرت حارث رضی الله عنه هغه سهیل ما ته اشاره وکړه چې ازیات تږی دی دا ګوره اوبو ته څنګه ګوري په خولې غږ نه شي کولی هغه له یوس ما هغه له یوړ چې مې یوړې هغه غریب نه ساه وتی و واپس مې حضرت سهیل له راوړی و هغه نه هم ساه وتی و واپس مې د خپل تروزي حضرت عکرمه له راوړل د هغه نه هم ساه وتی و صحابه به د ځنکدن په وخت کې د ځنکدن په وخت کې د یو خپل ځان نه بل غوره کړ مونږ وایو دا پلان کې دی تباه شي خو چې زه خو وخورم او وروڼو پوستکي د میوو بار د دروازې نه مه غورځوه د ګاونډي بچي به ووینې خفه به شي یتیمانان او مسکینان به وویني نو خفه به شي هغوی له ورکې کړه د رمضان میاشت کې څومره چې زما مقتدیان یو زما شاګردان یو زما بیانونه اورې نو که غریبانان هم بیا خو نورو غریبو سره امداد وکړي اخیری خبره به درته دا وکړم چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله وفات شو هغه اوږده قصه ما کړې ده بیا به یم درته چې څه وخت وکړم نو حضرت عبدالله ابن عمر وی راته وی بچې یو ارمان مې پړه پاتې دی دا چې زه د خپل پیغمبر سره او د خپل دوست ابوبکر سره یو ځای ښخ شم خو کوټه د عایشې ده نو تپوس ته وکړه وی لاړم عایشې صدیقې له ما یې بابا مې دا ارمان کوي چې زه د حضور پاک سره او د ابوبکر سره دفن شم ایثار دې ته وایي صاحب وی عایشې بیبي وفرمایل چې دا ځای خو ما ځان له خوښ کړی و یو خوا به مې بابی ابوبکر بل خوا به مې خاوند دی حضور پاک داسې ځای به څوک چاته ورکړي ځکه تا ته خو څوک وایي چې ستا د پلار قبر سره نیک سړی دی زه ځان ښخوم نو ته به ځان مړ کړې خو پرې به نه دی نه دا زه ولې نه ښخوم د نیکانو د قبر خو فایدې وي
بیا د حضور پاک او د ابوبکر په ګوند کې ښخېدل. لیکن د عایشې قربانۍ ته وګوره، وی دا مې ځان له خوښ کړی و چې یو خوا مې پلار دی بل خوا مې خاوند دی حضور پاک، خو زه د عمر له دا ځای ورکوم، عمر له بس ما د نورو بیبیانو سره د بقي په مقبره کې ښخه کې هغه ځای قرباني ورکړه. زما وروڼو تاسو چې څومره دوستان یې نو ټول به ایثار قرباني به کوئ که خیر نشان کوئ به که نه که خیر نشان بالکل ګرو جماعتې کې هم خپل ګاونډیان شریک کې غریبانان شریک کې. دا دیاړي مار ګورې هېڅ نه لري. دا مو وایه چې د دې بچي جامې ښکلی چې څه بچي بربنډ به ګرځي څه دا ګلکاران شو مزدوران شو دا قصبګر شو غریبانان دس درک نه لګي. په پټو کې هم نن څه نشته، هر چا ته په خپل ګاو خو هر چا خپله حیا پټه ساتلی. نو دا مهرباني وکړئ چې وس والا دوستان یې ورکې په رمضان کې ثواب وګټئ، په الله ور واړوئ، نیکي وګټئ، ثواب وګټئ، درجې د جنت اوچتې کړئ، د مرګ او د ژوند پته نه لګي. تروړې تروړې والی وړي والا والی مسالې والا والی د پیکوړو د وړه نن سبا خلک پخوي دا والا والی لوګان والا والی چې دا کوم څیز پکارېږي دا د جزانانو مسکینانو فقیرانو له والی خدای به درکوي په دنیا کې مو په آخرت کې هم د ایثار وکړي. نو دا څو خبرې مې درته عرض کړلې، باقي خبرې که خدای توفیق راکړه بیا به ووایو انشاءالله العظیم. الله یې د رمضان د روژه په موږ په خیر تېره کړي. ممکن ده یا به د ګل دروځي شي اندازه دا سره یا به د نهې دروځي شي، دې دوو کې به یوه شي انشاءالله العظیم. بیا به تاسو ته په خپله پته ولګي. ښه دا سیدانو کلي بخار علي شاه بیمار دی وفات شوی دی. ها الله دې وبخي، الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د لون خوړ زمونږ د جمعې ملګري بابو وفات شوی دی. ها بابو غریب فالج والی او زمونږ د جمعې مستقل ملګری و د جمعې په شپه ماشاءالله هغه د لون خوړ علاقې نه براته پرخونه خدای پاک دې وبخي، الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. بعض ملګري بیماران دي الله دې ولې روغ صحتونه او شفا ورکړي. بار ملکونو نه بعضې دوستانو دعاګانې غوښتې دي. واقعي بار ملک ته خو زه اوس رالم د بار ملک نه د عمان نه، نو داسې غریبانان په دې منډۍ ته لاړم په دې زیارت په ورځ باندې هلته د فروټ او د سبزي منډۍ ده، ټول پښتانه پکې لګیا دي خدمت کوي. یاره دا زړه به مې خفه شو، دا واړه واړه هلکان دا کشران بچي دا په منډو لګیا دي، د کور نه بار د مور پلار نه بار څونه ګران کار دی. ښځې بچي دلته د رزق په طلب کې خواران وتي او ډېر په ګرانه دا روزي ګټي ګورئ. دارنګې په سعودي کې دارنګې په بار ملکونو کې هغوی ته هم دعا وکړئ ټولو مسافرو ته چې الله تعالی ته د سفر ژوند آسان کړي. خدای سفر د پریشانو نه وساتئ الله، او خدای ته ولې فراخه روزي ورکړي. د چا هم چې بچې رور بچې نوسې بار دی پلار بار دی، خدایا د سفر د مشکلاتو نه وساتئ. خدای پاکه د سفر کار ورته آسان کړي، کارونه ورته آسان کړي، پراخه روزي نصیبه کړي.